قدرمنو په پښتو ادب کې ملا سلام اشیزی یو نامتو شخصیت دی، یو ځلانده ستوری دی د پښتو ادب، د پښتو ژبې. دا ژبه به د ده په نامه باندې هر کله افتخار کوي. د دې سړي کارنامه پښتنو ته د خپل شعر له لارې د دشمن عزایم ښوولو. دې سړي و پښتنو ته و پښتني ماحول ته د انګریزي استعمار هر چل په ګوته کړی و. دا د پښتو ادب یو داسې ستوری دی چې د پلار نوم یې ملا ابش و، نیکه یې برت نومېدی. دی په خپله وایي په 1300 هجري سنه پیدا یم، په 1300 هجري سنه پیدا یم، اوس 78 له ورسېدم دا یم. مطلب دا دی چې دا سړی ملا سلام اشیزی دا په 1400 هجري قمري کال کې په چمن کې په شاخه کلي کې کوژک ته نږدې زوکړی دی چې عیسوي کال کم خلک چې د قمري حساب نسی جج کولای یا نه ورباندې پوهیږي، هغو ته به زه د زوکړي کال 1881 ور وښیم چې دی زوکړی و. په شاخه نومي کلي کې ویل کیږي چې د خپل سبق په خپل پلار باندې هغه لومړی زده کړې چې ورته وایي هغه ترسره کړي دي. بیا پښین ته راغلی دی د نور تحصیل دپاره. بیا لکه څنګه چې دلته دا روایت و چې خلک به بیا کندهار له تلل په زیات علم پسې، نو دی هم دغسې په خپل علم پسې په زیات علم پسې کندهار ته تللی دی. په کندهار کې سبق ویلی دی، هلته له سبقه فارغه سوی دی، بیا خپلې علاقې ته راغلی دی. ویل کیږي چې په عنایت الله کاریز نومي ځای کې د درس و تدریس ابتدا کړې ده، یعنی د بیا نورو لوستونکو ته سبق ښوولی دی. د ګلستان د عنایت الله کاریز چې کوم د بنیاد هلته علمي ایښی دی، دا د علم و ادب یو ښکاره نقشه ده. د دې سړي په زړه کې د استعمار په ضد باندې ډېر څه پراته وو، خو کله چې دی شعر جوړوي، کله چې دی ادب له راځي، نو بیا ډېر شهرت ترلاسه کوي. دی وایي چې ملا شکور اخندزاده او ملا عبدالحق اخندزاده دا زما استادانو په کندهار کې، نو دا دواړه نامتو کسان هم د استعارف محتاجه نه دي. څوک چې له درس و تدریس سره ولد وي، هغه دغه دواړه هستیانې په خپل دور کې پیژني. ملا سلام اشیزی په پښتو ادب کې څه شهرت لري، لوستونکي به دا طلب کوي. نو د شهرت 2 کتابونه دي چې دواړه شعرونه دي. یو سوسن چمن نومېږي، یو طلب مذهب نومېږي. سوسن چمن د داسې کتاب دی چې د شعرونه غزلي دا پکې لیکلي دي. او تر ټولو خوندوره خبره دا ده چې دی په هغه زمانه کې د غازي امان الله خان چې څومره ستاینه په خپلو شعرونو کې کوي او د بچه سکاو چې څومره غندنه کوي، دا بیا موږ ته له ده په ایسته په پښتو ادب کې د بل چا هغه په مخه نه دي راغلي. له ده سره د کتاب سوسن چمن له اشاعته پس د انګریزانو له لاسه زیاتوب هم سوی دی، ظلم هم سوی دی، بلکې د دا کتاب یې سزلی هم دی او د یې جیل ته هم اچولی دی. او د ده ژوندېواله دا ده چې دی بیا هم له دې خپل فکره او له دې خپل تحریکه نه اوړي، کوشش کوي چې هغه رنګه لګیا وي، بل کتاب چاپوي او په هغه مذهبي رنګ کې دننه یو 18-20 داسې غزلې اچوي چې هغه د پښتنو د راپارولو او د دشمن د سنجولو پیغام لري، او کوشش کوي په هغه دوره کې دا کوي. زه به تاسو سره د ده خپل شعرونه شعر کوم چې دی څه وایي د سوسن چمن په حواله باندې. په 1329 سنه کې ولاړم کوټې له ظهیره په رجب زه، یعنی په 1329 په دغه کال باندې دی ځي کوټې ته د کتاب د
جوړولو یا د شایع کولو کوشش کوي. د کابل د انقلاب کیسه مجلس وه، نور ناخوبه کړمه دا شور و شغب زه، څه خښتې مې کښېښوې د شعر، پخوا نه وم په دې سنه مجرب زه. او دغه رنګه پر مخ وایي د لام نقش په لومړي ماښام کې وزو، د تصنیف دا درته وایمه سبب زه. نو دی وایي چې په یوه کال کې دننه دا نهال چې دی دا زرغونیږي. نو یو کال څخه موږ نور په ګډ کو، نو له 1440 څخه به 1448 جوړ کو چې غالبا 1919 عیسوي کال ځینې جوړیږي. تاریخ سره ولد خلک په دې خبر دي چې دا هغه زمانه ده چې بچه سکاو د 6 او د 9 میاشتو په باچهي راځي او خپل ظلم جاري ساتي. او د غازي امان الله خان یورپ ته تګ هم په دغو شپو کې دی. نو د دې سړي شعرونه هغه درد دا ټول دی قلم بند کوي. نو بیا دا کتاب دومره شهرت ترلاسه کوي چې له 1990 څخه تر 1903 درس پورې 4 کاله جوړیږي. په دا 4 کاله کې د پښتنو ذهنیت د دې شعرونو له لارې بدلیږي او استعمار انګریز په دې خبریږي. او هغه وایي صاحبزاده حمیدالله صاحب په خپل کتاب کې لیکلی دي چې د پر کور چاپه وي انګریز، او د دا کتاب چې دی دا ضبط کوي د له کوره یې راباسي. یو ځای لیکلی دي چې د نور ټول کتابونه یې وسوځل، خو د پتمنې میرمنې د کتاب د دې سوسنې چمن یوه نسخه هغه له کشني سره په زانګوی کې پټه کړې وه چې نور ټول ضایع سو، مګر دا یوه نسخه خوندي پاته سوه. مختلف روایات دي، ځینې وایي چې یارانو کې هم ډېر نسخې پاته سوي وې. بهرحال انګریز دا کتاب وسوځلی او د یوه جیل ته واچاو، لیکن دی له خپل تحریکه څخه لږ خاشم نه دی جلا سوی. دی هغه رنګه خپل کار پر مخه بیایي او په قوت کې د ملت د کافرانو کتاب وزنډېدی زما هنر لا هم. په خپله وایي، نو که وزنډېږي هم دونې خبره نه ده، لیکن خپل کار دی دغسې پر مخ بیایي. صحیح دی. وایي زما د تبې ناوې هلته په ورا وځي، زما د تبې ناوې هلته په ورا وځي چې باچا یې په سر وغوړوي شال، او هلته ډول وهي وراباڼو که ور واوښت، هلته ډول وهي وراباڼو که ور واوښت، د امیر امان الله نظر لا هم. یعنی که زما شعرونه امیر امان الله لا هم وویل، بس بیا نو زما خوشبختي ده. نو په دې کې د مینه هم ښکاره ده چې ما لیکلي د دغه دپاره دي. خو بهرحال د انګریز امپریالیزم چې کوم ظلم کوم ستم له لاسه کیږي هغه د دې کتاب له اشاعته سره کوي. نو کله چې پرنګی سوسن چمن سزي، نو دی وایي پرنګي سوسن چمن په اور کښې واچاو، پرنګي سوسن چمن په اور کې واچاو، پر ما هم د ابراهیم مصیبت راغی. نو دی په دې کتاب ډېر خفه دی. داسې ویل کیږي چې د دا کتاب بیا په 1965 کې د کوټې یو کمیشنر غالبا انور عادل نومیږي، هغه بیا دویم وار بیا چاپ کړی و. نو چونکې دا وخت بیا استعمار نه و، نو هغه د خوند خبره بیا دا ده چې د طلب مذهب په دغو شپو کې دویم کتاب دی چې مذهبي بڼه لري، لیکن په هغه کې دننه د فقهي مسایلو په میان کې دی غالبا دا په 1906 درس کې، یعنی 3 کاله پس، صرف 3 کاله پس دا کتاب چاپیږي. د 18 یا 19 غزلې د خپل مقصد په دا طلب مذهب کې دننه داسې چاپوي چې د انګریز که چیرې ورپام کیږي نو پر دې به د مذهبي کتاب خیال راسي، لیکن د خپل مرام بیا هم هغسې خلکو تجدي او په هغه طلب مذهب کې خوندي کوي. خوند یې په کړی دی. نو دا کتاب بیا چاپ سوی دی. د دریم کتاب چې دی بیا شهرت لري، هغه داسې ډېر زوړ نه دی، په 1964 کې غالبا دویم وار چاپ سوی دی دا د کتاب سوسن چمن. د دریم کتاب چې دی هغه د زوی ملا شمس طالع نومیږي، په 2003 کال کې زردانه در په نامه باندې چاپوي. یعنی د ملا سلام اشیزی دغه دریم کتاب چې دی دا ډېر ناوخته پښتو ادب ته راځي او د زوی چاپوي.
و بهرحال هغه کم پیغام، هغه کمه مینه، د پښتنو یووالی او وحدت چې د ده په ذهن کې دی، هغه موږ ته د پښتو ادب د بل شاعر په لاس نه راځي. دې سړي انګریزانو که څه هم دی لاس تړلی له کوره بیولی دی، بیا چې دوی چاته پیښیږي نو هغه تشنه وایي. تنزن یعقوب شاه نومي مجسټریټ ته دی پیښیږي نو هغه د په خپل قلم باندې هر شی لیکلی دی. وایي فرنګي له شنه اغا یعقوب شاه بوتلم، باندې اور دسي برزخ معشر هم لا، یعنی شینې ورته ویلی دی. پر مخ باندې وایي په خبیث دربار کې ګڼو مردار نسل، په خبیث دربار کې ګڼو مردار نسل، سپین لیدو لکه لمانځیان د رمضان ما، او لا تر اوسه وچ ډنګر د مچ وزر یم، څومره وخواړو د ده درانه ګزران ما. ملا سلام شیزی د خپلې مینې او خپلواکۍ یو ځلان مر دی. غازي امان الله خان ته چې دی د مینې څومره عقیدت او ګلونه وړاندې کوي، دا موږ ته د ده بغیر په بل شاعر کې په مخه نه راځي. د هغه پاخه شعرونه چې خوند کوي، یو روشن فکره ملا دی او داسې ملا دی چې د دې معاشرې یو نوی سوچ غواړي، د پښتانه ماحول بدلون غواړي. نو د امیر امان الله خان په باره کې چې په هغه زمانه کې ملایانو کومې فتواې لګولې دي، د هغه غندنه هم کوي، د هغه هم ډېر سخت مخنیوی کوي. د غازي امان الله پردیس دپاره، د غازي امان الله پردیس دپاره ساقي غواړي یو ساغر عبدالسلام ډک. په خپله وایي تږی ستا پر میخانه ماښام میلمه دی، تږی ستا پر میخانه ماښام میلمه دی، و ملنګ ستړي باچا ته ورکړه جام ډک. نو هغه د خپل دې فکر په اساس چې د یو خپلواک باچا خلاف څومره سازشونه کېدل، ټولو نه دی صرف خبر و بلکې و ولس ته به یې دعوت ورکاوی چې دا زما ویل به م په کار سي، زما پر خبره باندې ودرئ او د امیر امان الله خان ملګرتیا وکئ، دا بچه سکاو چې دی د دې غندنه وکئ. ملغلرې د عبدالسلام په غوږ کړه، ملغلرې د عبدالسلام په غوږ کا، کندې دا جوار دې هم چیرې په کار سي. دغه رنګه دی په سماجي رویو باندې هم خبر انسان دی، دومره معتبر شاعر چې په خپله پیرایه کې چې هر څه ویني هغه داسې خوندور بیانوي. خیانت زلیخا اچوي له تخته، خیانت زلیخا اچوي له تخته، د یوسف امین په لاس کې به انصار شي. خو کله چې دغه خپلوان ورته مزاحم سي، خپلوان چې مزاحم سي نو دی څه وایي تر ګوره د عزیزانو بېوره لوده، لکه نی ډک له ارمانه تل مدام یم. یعنی د خپلوانو مخنیوی چې ما ته هر وخت کېږي دا ډېر ګران دی او زه همیشه لکه نی داسې ډک یم، ارمانونه مو ډېر دي. نو د ده چې کوم ارمان دی یا د ده چې کوم مرام دی د پښتنو د یووالي، هغه د ده کتاب سوسن چمن چې اوس خو بیخي ډېر چاپ سوی دی، د پښتو ادب ټول لوستونکي ورسره ولد دي. نو باید چې د پښتو دغه سپېڅلی شاعر خامخا دا سوسن چمن، طلب مذهب، زردانه در دا درې سره کتابونه وګوري. زه به د ده یو غزل یو څو شعرونه له تاسو سره شیر کړم. دی وایي عاقبت احاړ ویي ستاسې ګلشن خپل، عاقبت احاړ ویي ستاسې ګلشن خپل، که فرصت وینې چابک کوه دیدن خپل، د ګل پاڼې رزوي ساړه بادونه، د ګل پاڼې رزوي ساړه بادونه، دا جهان په میلمنو وی رشخن خپل. مطلب دا دنیا فانی ده او هر څوک به د پاڼو په شان رزیږي او ځینې ځي به. لالهزار ځي په ناتار بلبل پاتېږي، لالهزار ځي په ناتار بلبل پاتېږي، په یخ ژمي به بیا وویني چمن خپل، زامدا زلفې به یې قدر سي د زوزو، لکه زر خوندي لره مشک د ختن خپل. زما او ستا ګټلې پاته ده وبل ته، زما او ستا ګټلې پاته ده وبل ته، مار جاهله نازوي د روح دشمن خپل. څو د زړه ارمان و ګرام محبوب ته وایې، دونې نه درته درېږي زکندن خپل. او درنې غټې کارونې ګوسې پر مښتي، درنې غټې کارونې ګوسې پر مښتي، زموږ موسی امان الله پرېښو وطن خپل. مدعي اتڼ کوي عبدالسلامه، طالع ولاړ پښتنو واړه او لګن خپل.
د ملا سلام اشیزي په شاعري کې تر ټولو خوندوره خبر دا ده چې دی علاقایي توري علاقایي لهجه له دې یو قدم هم نه اوړي، خپله لهجه خپل توري په هغه کې دننه شعرونه جوړوي. نو فایده یې دا د پښتو ادب ته چې نوي نوي لغتونه، نوي نوي ترکیبونه او ښایسته خوندوري په ادب کې ډېرې کمې استعمال سوي محاورې هم د ده د سوسنې چمن برخه دي. زموږ د پښتو ژبې دغه بلبل چې دی دا د جنوري پر 4 تاریخ 1904 کې د جنوري پر 26 تاریخه خطا سوم 1904 کې دی مړه سوی دی چې قمري کال له حسابه څخه 1496 جوړیږي. نو دی چې په 1400 قمري کې پیدا سوی دی او په 1496 قمري کې مړ دی، نو موږ دا ویلی سو چې د قمري کال له لارې دغه شاعر 96 کاله عمر تیر کړی دی، او که موږ په عیسوي کال ورته وګورو نو زموږ دغه شاعر 94 کاله عمر تیر کړی دی. زما یو دوست به ماته یو شعر همیشه ویلی، هغه په پای کې له تاسو سره شریک کوم، او تر هغه له مخه د ده د کلي نقشه درته ږدم، ځکه چې ما یې پوښتنه کړې وه چې دا شعر د چا دی، نو بیا ده راته ویلي وو چې دا شعر د ملا سلام اشیزي دی، خو د هغه کور پر داسې شاخه نومې کلی چې دی هغه داسې پر لوړو غونډیانو باندې جوړ دی. وایي چې باران پر وسي نو اوبه نه پر درېږي، اوبه شاوخوا وبهیږي. نو دی وایي باران دلته وسو ګلان لاندې شنه سو، باران دلته وسو ګلان لاندې شنه سو، هسې پر شاخه باندې ورځي دي